بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ډیزاین کوو نه. ډیزاین کې ګوره موږ سره د تیمز دي. څه تیمز دي؟ د تیم د لپاره چې کوم دی اپلای کېدل د لپاره ته انسرټ اچي یو کور پیج به راخلي. کور پیج راخلي مثال کې تور په کدي نه ته سمارټ آرټ راخلي دا ټول په دغه باندې اپلای کېږي. صحیح شو. زه څم کور پیج ته مثال یو کور پیج مر واخستو. کوم کور پیج ته خوښیږي هغه باندې کلیک کا اته مثال راخسته شي. دغه فار ایگزامپل زه ورته دا کور پیج دی. صحیح ہے. دیکھیں نوٹ تو نہ ہو جو تم سے دی کلر مثال مثلا چھ کا کور پیج لوڈ شا ڈیزائن تھا ڈیزائن کی تیمز تا لوڈ شا اگر اپ دی من دی کلر اپلائی کی صحیح شو. مثال مختلف قسم کی کلر تے ڈیزائن چینج کوي. کلر نه د مکمل تیمز دی هوته تا چې پسند کلر باندې چې لګي. صحیح ہے. د مکمل تیمز باندې چینج کیږي. صحیح ہے. او دې لپاره مثال ته لوډ شا ډیزاین تا تیمز مثال ټمپلیټ دا ته دا کوي شي ریسیټ کوي شي بیا دوباره خپل کوم شکل کې وغیر واستای شي. صحیح شو. براوز فور مور تیمز کا نور تیم در سره کمپیوټر کې موجود غیر باندې اپلای کوي شي. دې کې هم سره نشته دي. او لوډ شا مثال ډیزاین تا سیو کرن تیم دا تیم د خوښ شي مثال دا ته سیو کوي سیو باندې کلیک کړه نه مور تور کوي دا مسیو شي. صحیح ہے. دینه بغیر سکون دی بل مسر دی تیمز ته دی نه کلر او دی نه مکمل تیمز بدلای او تو ستاسو مثال شو کیږي کلر او دی نه سکون ورته د کلر چینج کوي شي. دا ګور دی نه سکون کلر ته خوخي او باندې اپلای کوي شي. سلیکشن یو کا یا لوډ شم سره ډیزاین تا تیمز دینه بغیر بل مثال ډاکومنٹ فارمیټینګ دي. دا مختلف قسم کې سټایل مختلف قسم کې لیکنو سټایل دي ټیکسټ سټایل دي چې کوم ته اپلای کوي شي. سلیکشن د دیوا کا سلیکشن کې مثال دا ګوره تو ته پریویو خي کومه تور باندې اپلای کې او باندې اپلای کیږي. مثال دا جوړ شي د کویک لانچ ته دې باندې نور دي مثال کوم سټایل ته خوخي او باندې کلیک کوا او ورسره راځي. डिफॉल्ट होना जुड़ा हुआ है मुख्तार रवान ने सेवाज न्यू स्टाइल सेट करते मिसल दन बल से दगा के खपल स्टाइल जोन ता सेव कावे मिसल डिजाइन सेव कावे दीजे के तो सर रची. सही शो. मिसल जे के नाम और तम मार्का सेव मक दीजे तो सर रचीता पृथ्वी है बना मांदी समझ था सभी रेंट डिजाइन तलोड़ शा कदी जे बदल मूस लका जे सिलेक्शन बदलो मगर एक बल तलोड़ दे خدا بسته سیو کوي چې خو ضرورت وي نه. صحیح ہے. مثلا ګور سټایل دی مختلف کوز دي نه زه فونټ سټایل بدلوم دا ګور مثلا دا کسٹم سټایل دی. دا کسٹم سټایل کې دا سټایلونه ټول سټایلونه چې کوم دي د مثلا کسٹم سټایل سره ریلیټډ دي. کته اوس دي نه فونټ لور شي فونټ کوته مثلا دا سټایل کې اوس دا ټول سټایلونه چې کوم دي د بل سټایل په دغه باندې. صحیح شو. مثلا دا اندي سره چې دي نه ته کوم سټایل ورکي ماغه په مطابق باندې دا ټول جوړیږي. دغه ورته مختلف قسم کې سټایل جوړیږي. صحیح شو. انا بعد مثال د پیراګراف سپیسینګ دی. پیراګراف سپیسینګ دی نه مخکې تاسو ته مو کړو څنګه وړي کمپیکټ وړي ټایټ وړي صحیح او پنه وړي څنګه وړي مثال ډبل وړي دا چې وړي څنګه وړي کوي چې مثال کسٹم پیراګراف سپیسینګ ته لور شه دي نه ګوري پیراګراف پوزیشن کوم پوزیشن کې پیراګراف وړي هو پیراګراف کې به تکلیف کوي ما پیراګراف تو سره مخته تیر شوی دي نه. صحیح او کته ورته سپیسینګ ورته کوم دا بیفور افټر دی जे कि असल मुसरा दे लाइन ओके का लगोरा स्पेसिंग तो सदा से जुड़ेगी का तो सेट एज डिफॉल्ट से मकसद दे दा स्टाइल जो कुंदे द मुसरा दा कि सिर से जे बे द पर लिखन कोम अंदा द मुसरावी ये सीख उस तो लोड शा
دې کې کنټرول انټر بل پیج ته لاړم ورته مساوي رنټ دا ګور ډیفالت سره دا د کنټرول ای سلیکشن د دې ټول وکړه لوړ شو ته د سره څخه د دې ټایټ تو سره یو قدم بل ورته چینج کړئ کسٹم ته ورشه کسٹم کې کوم کلیک کړئ او باندې کلیک وکړه بیا غنا بعد څه کله دا ورته وکړي بیا سیټ ډیفالت یس کا اوس بیا د پاره ته د سلیکن کې ډیفالت به تو سره دا وي صحیح شو دا مسره دا بل د مسره څه افیکټ پاتې شو کنه افیکټ ګورم مسره ده افیکټ د پاره ته ورشه انزرت کې مسره شیپ ته انزر کوي شي سمارټ ارټ انزر کوي شي سمارټ ارټ د تشریح کوم ستل تر خاله روخ لزور ته دا کا اوکې نه بعد لور شګورا نه وتا ډیزاین کې مسره افیکټ دي وګوره معمولی افیکټ ورمنه کوي که په دې من مو کلیک دې کې ول د بارډر ورسره رول کزه مثلا دا معمولی افیکټ کوي هم مثال سمارټ ارټ باندې کوي یا شیپ باندې کوي صحیح ہے خاص پته لګیږي نه خدای افیکټ ورمنه اپلای کیږي دینه بغیر مسره واټر مارک باندې کلیک کوه مختلف قسم کې دا ډیفالت واټر مارک دي دا ګوره تو سره درځي دی منو پوسنه تلیکن کوي شي کته چې دا مخوخ نه ورته چې ریمو واټر مارک لوړ شو واټر مارک ته مور واټر مارک فرام office.com نو په office مثال نیټ باندې راغړی او کوي شي کسٹم واټر مارک ته لوړ شي واټر مارک د تی پکچر والی کا ټیکس راوالي صحیح ہے زور ته پکچر کې مثال کے طور پر دیجیے کہ لوڈ شاہ سلیکٹ پکچر تھا ورک آف لائن کوم پکچر تو سره بھی واخی د مثال اور تراول کوم کې مثال دایا انزر اوکے کا دا تو سره رول څوار صحیح شو به دې ته لوډ شو واټر مارک کی مثال کے طور پر مسره ده custom watermark auto wash out اوکے کا wash out مقصد ده څنګه به تاسو سره لغونی واضح لیدئ شي صحیح شو کله ته خو نه watermark ته لور شه ورته remove watermark بیا watermark ته لور شه وعلیکم السلام خیو د کلاس سټین کوم دی صحیح شو کسٹم واټر مارک ته لوړ شه دې کې ورته پکچر نوم سره ټیکس واټر مارک وواله صحیح شو دا ځو ته لیکنو که څه ورته کې فار ایگزامپل دا ځو مو ورته وکړه ویلکم یا څه ورته لیکي لیکنو سټایل کوم غواړي سایز کوم غواړي سایز ورته کوم وایي ته وایي صحیح شو یا نه فونټ سټایل غواړي فونټ سټایل ورته ورکوي اپلای دا ګوره تو سره دا روغ اوس ته لیکن کوه په دې باندې مساوي رنډ دا ګوره لاندې سره واټر مارک پروت دی او ته دا کوي بیا کلور شي واټر مارک ته کسټم واټر مارک ته دا به تو سره لګ واضح شي کته زه هریزنټلی وړم اپلای کا تو سره راځي سیده هریزنټلی شي صحیح شو کده دې لور شي واټر مارک remove watermark control A save کوي شي مثال سره اوځي کې کوم تاسو سره سیو دی لکه دای دا ته سیو کوي شي سیو سلیکشن دا مورته ورک اوکې watermark save شي څنګه مو ورته ورک کنه مو ته دی لکه دا یا دا ګوره دا یو تلیکله صحیح ہے دا تکلیک کې لیکنو سره سیو دی کله کنه کې ما کو اندازې سیو کسیو کیږي صحیح شو مثال د مساکوي ته نه وړي ریموو کیږي در سره دینه بغیر مو سره د پیجز دي کور پیج مختلف قسم کې پیج سټایل دي کومې ته اپلای کوي پیج کلر دي صحیح ہے تور باندې اپلای کوي شي او دا مثال دی کې تلور شا پرنٹ پریویو تا پرنٹ پریویو سره دایا
که زه په دې باندې کلیک کړم څه ګورئ دا پرنټیبل دي Yes. کوم شی ته په پرنټ ویو کې نه ښایي ان پرنټیبل وي صحیح دا پرنټیبل دي دا پرنټ کېږي تو سره خو څه رنګین پرنټر در سره وي هلک مثال ته دې نه کوی شي فیل افیکټ ته لاړ شي فیل افیکټ کې دا مثلا ګریډینټ جوړوي ګریډینټ ورته کوی شي مثال زه ورته ټو کلر میکس کا یو آ کلر کا یو دا کلر کا مثال دې نه ورته بل سلیکشن کوی شي اوکې دا تو سره جوړ شي کله دې ته لاړ شي فیل افیکټ ته ورته ټیکسچر مختلف قسم کې ټیکسچر دي ادر ټیکسچر مو سره که نور ټیکسچر سره وي هغه بیا اپلای کېږي ورموندي بیا کور پیج ته لاړ شي مثال فیل افیکټ ته که پیټرن غواړي پیټرن میکس کلر غواړي دې باندې کلیک کا یو دا کلر کا ورته یو دا کلر کا فار ایگزامپل سټایل باندې کلیک کا اوکې کا تو سره دا جوړېږي بیا دې ته لاړ شه فیل افیکټ ته که دا نوي طور ته پکچر راوستی شي چې ته پکچر وي باندې بس کلیک کا تو سره به راځي صحیح شوه مثال که تو ورته چې نو کلر نه بیا سره ختمېږي بل مو سره دی پیج بارډرز دي دا کوم پیج دي ته بارډر باندې کلیک کا صحیح شوه مثال دې نه مختلف قسم کې سټایل ته ورکوی شي دا مو که ورته هم شیډو شکل کې کا او بل روشه کلر ورته دا ورکه کوم کلر ورته ورکوی دې نه لاین ویټ ورته زیاتوی کموی شي بیا پیج بارډر ته راشي پیج بارډر کې دا سټایل ورته ته جوړوي دې کې مثال ته یور دی او باندې کلیک کا مثال ته یور اخیستی شي دا مو صحیح شوه شیډینګ ته لاړ شي شیډینګ لاندې صفایه مثال دې باندې وکلیک ورته دا کلر کا اوکې دا تو سره سټایل جوړ شي دا ګوره دا مو سره دي هغه لیکنو بارډر دي لاندې دا شیډینګ دی دا کوم دی دا پیج بارډرز دي مساوي رنډ لیکن کوه دا تو سره راځي کې راځي دا ګوره دا پرنټیبل دی دا ته پرنټ کوی شي رنګین پرنټر در سره صحیح شو ډیزاین وشو دې کې داسې خاص څه نه و ډاکومنټ فارمیټینګ دی او پیج بیکګراوند دی